پاک رب په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې تاسو تیر درس زده کړی وي. په تیره ویډیو کې موږ راغلو د کاغذ په اړه مو خبرې وکړې، کاغذ مو وپیژندل. تاسو کولی شئ تیره ویډیو وګورئ او د کاغذ په اړه معلومات لاسته راوړئ او د کاغذ د تاریخچې یا هم خپل مخینې په اړه باندې معلومات لاسته راوړئ. چاته پوښتنه پیدا کیږي د کاغذ په اړه باندې او یا هم د همدې لوست په اړوند باندې کولی شي په کومنټ کې خپله پوښتنه مطرح کړي. نن غواړو په 22 لوست باندې خبرې وکړو. زموږ په یوه پادشاه باندې غواړو خبرې وکړو، هغه څوک چې علم او پوهې ته یې ډېره زیاته پاملرنه وکړه او خپل دربار کې یا خپل قصر او ودانیو کې دغه دومره شاعران لیکوالان وروزل سي. اوس موږ کولی سو چې ووایو چې ژبې ته خدمت سوی ده او د دې انسان په برکت سره موږ علم پیژنو. هغه څوک دی؟ هغه احمدشاه بابا دی. موږ او تاسې ټول احمدشاه بابا پیژنو او له کارنامو څخه یې خبر یو. که خبر نه یو، نن یې موږ پیژنو او له ښایسته شعرونو څخه به یې هم خوند واخلو. زموږ او د تاسې لوست 43مه پاڼه کې دی او په دې پاڼه کې یو انځور دی چې د احمدشاه بابا انځور دی. موږ له دې لوست نه یو خو به احمدشاه بابا وپیژنو او بل په دې لوست کې هغه محتوا چې راغلې ده همغه به ولولو، لیکل او لوستل به یې زده کړو. تاسو د احمدشاه بابا په اړه څه اورېدلي دي؟ آیا احمدشاه بابا پیژنئ که نه؟ آیا نوم مو اورېدلی دی که نه؟ د احمدشاه بابا اصلي نوم احمد خان و. د ابدالي زمان خان زوی او په کندهار کې زیږېدلی و. احمدشاه بابا د نادر افشار له مړینې څخه وروسته د قومي مشرانو د لویې جرګې لخوا د افغانستان پاچا وټاکل شو. په ډېر لږ وخت کې یې پیاوړی مرکزي حکومت جوړ کړ. احمدشاه بابا نه یوازې یو نامتو واکمن و، بلکې د پښتو او دري ژبو شاعر هم و. لکه چې ویلي یې دي: که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر شي، زما به هیر نشي دا ستا ښکلي ډاګونه. د ډهلي تخت هیرومه چې را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. احمدشاه بابا له 26 کالو پاچاهۍ وروسته له نړۍ څخه سترګې پټې او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. دا زموږ معلومات د احمدشاه بابا په اړه. موږ نن احمدشاه بابا وپیژندل. احمدشاه بابا اصلي نوم څه شی دی؟ احمد خان دی. د احمدشاه بابا اصلي نوم احمد خان دی. غواړو دلته هغه مهم ټکي دلته ولیکو. احمد خان د ابدالي له کورنۍ څخه دی. د چا له کورنۍ څخه دی؟ د ابدالي له کورنۍ څخه دی. د پلار نوم یې زمان خان دی. زمان خان خپله احمدشاه بابا وروسته د نادر افشار له مړینې څخه نادر افشار وروسته د نادر افشار له مړینې څخه پادشاه سو یا هم واکمن شو. د چی شي لخوا؟ د لویې جرګې لخوا. لویې جرګې. موږ او تاسې په جمهوریت کې لویې جرګې هم درلودې. او راځو دغه کله چې دی د نادر افشار له مړینې وروسته د لویې جرګې لخوا پاچا وټاکل سو، ډېر یو پیاوړی مرکز یې جوړ کړ. څه شی؟ پیاوړی مرکز یې جوړ کړ. او احمدشاه بابا نه یوازې دا چې یو نامتو واکمن و. نامتو یعنی څه؟ یعنی مشهور. واکمن و. واکمن یعنی څه؟ یعنی چې پادشاه و، بلکې د پښتو او دري ژبو څه هم و؟ شاعر هم و. احمدشاه بابا وروسته له 26 کالو پاچاهۍ څخه سترګې پټې کړې دي او نړۍ نه یې سترګې پټې کړې دي.
او کندهار کې خاورو ته سپارل شوی. چیرته؟ په کندهار کې خاورو ته سپارل شوی دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ چې احمدشاه بابا څوک و. د احمدشاه بابا اصلي نوم احمد خان دی. دغه احمد خان د ابدالي له کورنۍ څخه و. د پلار نوم یې زمان خان و او نادر افشار په هغه وخت کې پادشاه و. کله چې نادر افشار مړ کیږي نو د لویې جرګې په واسطه احمدشاه بابا یا احمد خان پادشاه کیږي او د یو پیاوړی مرکزي حکومت جوړوي چې یو نامتو واکمن څخه جوړیږي. نامتو یعنی مشهوره، واکمن یعنی پادشاه ورڅخه جوړیږي. په سربیره په دې چې د یو نامتو واکمن په پښتو او دري ژبه باندې شاعري هم کوي، لکه څنګه چې موږ یې دلته شعر هم ولوستل. 26 کاله دی پاچاهي کوي او بالاخره دی وروسته له 26 کالو پاچاهي یا واکمنۍ څخه له نړۍ څخه سترګې پټوي او په کندهار کې خاورو ته سپارل کیږي. دلته په دې شعر باندې یو ځل بیا خبرې کوو. وای که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي، یعنی که په دې نړۍ کې دنیا کې دا ملکونه دومره ډیر سي چې بې حده، خو زما به هیر نشي دا ستا ښکلي ډاګونه. ډاګونه چې ته وایي، ډاګ میدان ته وایي. چې ته وایي میدان، ډاګونه، ډاګ تش میدان ته وایي. وایي زما نه هیریږي دا د تا دغه خالي ډاګونه. خپل هیواد ته وایي. د ډهلي تخت هیرومه چې را یاد کړم. احمدشاه بابا خپله په ډهلي کې هم چې کړې پاچاهي کړې ده. نو دغه وایي زه د همغه ډهلي تخت هم هیروم کله چې زه د ستا د پښتونخوا د غرو سرونه را یاد کړم. غرونه کله چې وایي زه د ستا دغه د پښتونخوا د غرو سرونه را یاد کړم، زه بیا د ډهلي تخت هم هیروم. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ او د تاسې لوست. احمدشاه بابا له ډېرې څه ښه پادشاه و، ښه واکمن و. خلکو هغه ته د بابا لقب ورکړی دی او تر اوسه یې د احمد خان په نوم نه بلکې د احمدشاه بابا په نوم باندې پیژني. ستاسې کورنۍ دنده د احمدشاه بابا لوست ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو لوست ښه زده کړ، یو ځل یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او د دې شعر ټوله برخه تاسو کولی شئ د لوړو ټولګیو څخه هم لاسته راوړئ او دغه شعر په پوره ډول سره ولولئ چې څومره لوړ مفهوم پکې پروت دی. او په دې برخه کې په دغو لغاتو کې چې له دې لغاتو نه یو 8-6 لغته انتخاب کړئ او دوی ته ښایسته او په زړه پورې جملې هم جوړې کړئ. کله چې مو دا کار وکړ، همدا کورنۍ دنده موږ ته په لاندیني ایمیل ادرس کې راولېږئ. احمدشاه بابا په اړه نور هم معلومات راسته راوړئ او د کتاب د سافت برخه د ویډیو له ډسکرپشن څخه هم لاسته راوړئ سئ. د دې لپاره چې دغه ویډیوګانې په دوامداره شکل لاسته راوړئ، کولی سئ چې چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چا